اهل علم فرمایي و الله تعالی په فرښتو کې عقل پیدا کو، عقل یې ورته ورکو او د شهوت ماده په فرښتو کې پیدا نه کړه، شهوت یې فرښتو ته ور نه کړو او حیواناتو ته یې د شهوت ماده ورکړه خو عقل یې ورته ور نه کړو، د عقل نه محرومه کړل. او انسان له هم عقل ورکو او هم یې ورله د شهوت ماده ورکړه، یعنی شهوت یې پکې هم پیدا کو. اوس دا په انسان باندې ډیپینډ کوي که دغه انسان عقل خپل کې او خپلې فیصلې په عقل باندې کوي او د عقل په لاره باندې روان شو، دغه انسان له به الله تعالی د فرښتو مقام ورکړي، یعنی دا انسان به داسې وي لکه فرښته، د فرښتې مقام به الله ورکړي. خو که دغه انسان عقل پرېښودو او په شهواتو پسې روان شو، خپل ټوله توجه شهواتو له ورکړه او د عقل نه کار وانغستو، نو دغه انسان د ځناورو نه هم بدتر کیدی شي. دا اوس په ما او تا باندې ډیپینډ کوي چې مونږ او تاسو عقل خپلو او که نه په شهواتو پسې ځو. نن سبا که سوچ وکړي نو ټوله معاشره یا ټول ملک په شهواتو پسې روان دی، هیڅوک په عقل باندې فیصله نه کوي. چې کله مونږ په عقل باندې فیصلې شروع کړي نو الله تعالی به په مونږ باندې خپل رحمتونه د باران په شانتي راووروي.